د ټول عوام په اجازه لکه څرنګه چې تاسو ته پاته دو چې د انګور اډې 4 میاشتې تیرا شولې انتهایی وو را سخت سړک د بچون ویلوړ دی او ژوند دی دایا او دلته بازور باندې شټر ډاون هړتال د 4 میاشتې د نقصان نه غوښې دی او دلته کوم په انتهایی پریشانی کې دایا زه په ټول پښتون بند ژغ کما چې زبره د خدای په دې کوم بند راخم وکي په سخت تکلیف کې دي د بچون اګه د میش د افغانستان پښتون دی که د پاکستان کې چا وخت راي دایا زه که هر سیاسي لیډر دی په دا باندې زه بیا ژغ کما چې مهرباني وکړي د کوم په انتهایی تکلیف کې د راونه رجاد و د کوم دغه څه نشي چې کېدلی چې څو پر د خپل مطالبات عیني قانوني مطالبات غوښتنې منل شوې نه وي زه د وزیر اعلی زه د کپیکه وزیر اعلی باندې دا ژغ کما چې ته مهرباني وکړه په دا کوم انتهایی پریشانی کې د هغه که د میژ د وزیرستان ام پی ګوند دي کامینه ګوند دي ورسره د میژ نور سیاسي لیډرون دي زه ټول ته دا ریکویسټ کوم چې تاسو مهرباني وکړئ دا کوم د تاسو د آیا که پښتونولي چې سره پلی نه دغه پښتون دي د پښتين کوم پنانګ په غیرت دلته نوستیا سخت نقصان په موقع دا وره تسوینه چې شریدو ډیر زیات سوړه دای سخت خلک شوی دا د سوړه د واجنه غربت هدایا نردا مهرباني وکړئ چې په د کوم بند راخم وکیا دا کوم مزید ما تکلیف تا ورکوي دا کوم مشبینیا چې یګي طرف ته ولور شي چې سبو بیا دغه نډر مسله جوړ شي حکومت په خپل مذاکرات او په د مطالبه بند سنجیده شي مهرباني دا وکوم مزید دا کوم نه تنګوي چې دا کوم در مجبور کو دایا چې د یګي نه ناجایزه پیدا دا کوم وخلیا نرزه بیا په ټول پښتون بند بیا ژغ کما هر مکتب فکر خلک چې څوک تایا چې په دا کوم بد نظر وسوته د علاقې د توسه ډیره مننه